د پښتو پوسټ چینل مینوالو سلامونه مې قبول کړئ. قدرمنو ملګرو د نن ورځې ویډیو ډېره زیاته خاص ده. په دې ویډیو کې تاسو سره د 2 نمبر ښځو یا خرابو ښځو په باره کې معلومات شریکوم چې تاسو څنګه په اسانۍ سره 2 نمبر ښځې یا خرابې ښځې پیژندلی شئ. د پښتو پوسټ دا ویډیو خامخا تر اخره وګورئ چې تاسو هم د مکمل معلوماتو نه خبر شئ او زموږ چینل پښتو پوسټ در سره هم سبسکرایب کړئ چې زموږ هر راتلونکي ویډیو تاسو ته په وخت در ورسي. دوستانو نن سبا چې څومره وخت تیریږي نو د داسې ښځو تعداد زیاتیږي، یعنی بدکارې ښځې ورځ تر بلې زیاتیږي. د دې لویه وجه د خاوندانو غیر ذمهدارانه رویه ده چې ښځو ته اکثر وخت نه ورکوي. د خرابو ښځو لومړۍ نښه دا ده چې کله هغوی په خپل منځ کې ناستې وي نو د پردو او نامحرمو سړو باره کې به بحث کوي او د هغوی خبرې به کوي، د هغوی په شخصیت باندې به لګیا وي یا به د هغوی صفتونه کوي او دغه خبرې ورله خوند ورکوي. بله نښه یې دا ده چې خاوند سره یې هم اخلاق سم نه وي، چې کله یې خاوند کور کې وي نو د ښځې موډ خراب وي او په دې سوچ کې وي چې کله به مې خاوند د کور نه بهر وځي او د خاوند بهر وتلو سره ښځه هم اکثره وخت بهر چکر ته وځي او خپل زړه خوشحالوي. درېیمه نښه یې دا وي چې خپل چم ګاونډ کې د هیڅ چا نه هم پرده نه کوي او هر سړي سره ښه ګپ شپ لګوي، ځان آزاد خیاله حسابوي. خو آزاد خیالي دا نه ده، بلکې داسې ښځې پویول پکار دي او خاوندانو له پکار دي چې کنټرول پرې وساتي. څلورمه نښه یې دا ده چې کوشش کوي بازار کې خپله سودا وکړي او د خاوند نه بغیر لاړه شي او کله چې یوازې وي نو دکاندارانو سره ښه آزاد ګپ شپ لګوي او ښه آزاد تعلقات ورسره ساتي چې دا یو خطرناک عمل دی او آینده کې ډېر لوی نقصان او مشکل پیدا کولی شي. قدرمنو دا معلومات د هغه خلکو په باره کې وي چې ډېر آزاد وي. ټولې ښځې هیڅکله هم بېلارې نه وي. که دې کې ځینې نیمه نښه په ښځو کې هم وي نو مقصد دا نه دی چې خامخا به دغه ښځه بېلارې وي، بلکې ښځه پویول پکار دي او د هرې خبرې په باره کې ورته ویل پکار دي. که بیا هم نه سمیږي نو بیا پرې مکمل کنټرول ساتل پکار دي او په کور بنده ساتل پکار دي، نو ممکن په دې سره به هر څه کنټرول شي. ځکه چې تر څو پورې ښځه بازارونو ته چکرې وهي او یوازې ګرځي نو مشکلات پیدا کولی شي. د پښتو پوسټ د ویډیو د کتلو مو مننه کوم. زموږ چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.